نارې مې ناورې د آخري کنډا غږ دی درنه زما. السلام علیکم ملګرو، ستړي مه شئ. ضمیر خان ته زما له خوا نه ډېره مبارکي، ډېرې خولې او ډېرې خبرې. ضمیر خان ښه شاعر دی، چېرته چې څوک دومره مینوال لري نو د هغه رد موږ نشو کولی. ډېر ټایم نه اخلم، یو څو بیتونه دي چې بدل د هر چا د جوسې رنګ دی او زما د رنګ په شان د شپې رنګ دی. بدل د هر چا د جوسې رنګ دی او زما د رنګ په شان د شپې رنګ دی او زما د تور رنګ پسې ولې خاندې ظالمه تور خو د کعبې رنګ دی. مننه مهرباني جی. بدل د هر چا د جوسې رنګ دی او زما د رنګ په شان د شپې رنګ دی او زما د تور رنګ پسې ولې خاندې ظالمه تور خو د کعبې رنګ دی. او لاعلاجه د خپل زړه شلکه زه ای وایزه داسې تش لکه زه. لاعلاجه د خپل زړه شلکه زه ای وایزه داسې تش لکه زه. منځ کې ګیر شي د کعبې او د هغې حق حیرانه په مانځه شي لکه زه. او حق حیران به وي فقیر په دروازه کې، زمونږ نشته د زنځیر په دروازه کې. حق حیران به وي فقیر په دروازه کې، زمونږ نشته د زنځیر په دروازه کې. مرګ حیرانه د غریب په کور کې پروتو، ژوند غلام او د امیر په دروازه کې. او د لونګ ابراهیم تاج فرمایش ته چې غزل دی، همې شراب دی خوله کې هم ترېنه توبې وباسي او داسې څوک نشته چې دا شیخ له مې کدې وباسي. همې شراب دی خوله کې هم ترېنه توبې وباسي او داسې څوک نشته چې دا شیخ له مې کدې وباسي. احرام چې وتړي تصویر به د کعبې وباسي او دا بعضې خلک صرف دې لره جامې وباسي. احرام چې وتړي تصویر به د کعبې وباسي، دا بعضې خلک صرف دې لره جامې وباسي. که چرې مړم نو دښمن زما په لاش خبر کړئ، زما یاران اکثر په داسې وخت کې خپې وباسي. که چرې مړم نو دښمن زما په لاش خبر کړئ، زما یاران اکثر په داسې وخت کې خپې وباسي. دلته کې هر سړی کافر دی او دوزخ ته به ځي، دلته کې هر سړی ملا دی او فتوې وباسي. او دغه غلام ابن غلام درمانه مه وي خودی کې څوک نشته چې خبره به د خولې وباسي. او دې ملګري فرمایش کړی دی صرف یو دوه بیته چې د دې جنګونو نه د تیر عمر حساب اخلمه، ما سره کور کې یو ټوپک ته پې رباب اخلمه. درمانه هغه یو تصویر ته مې نن ډېر وژړل، هغه ولاړ چې یو او زه ستانه ګلاب اخلمه. ډېره مننه جي، مننه. هسې د یار په کوڅه تګ مزه کوي نه،